مړه پاکستان کې چې نن یو کینی او سبا بل کینی یار یو کس خپل منګي بړاوي کمای نه هر سړی دغه سیوا کوي نه کنټرول کېږي چې څو کنټرول یې هغه په جیل کې دی خانه عمران خان دی واپس راشي دا وزیر اعظم صحیح نه دی دا نگران نو بس دا ټول ملک کې مهنګي ده ورځ د ورځې ګرانیږي مشر چې لاړ لندن ته هغه ځان سره هر څه یوړه بس ملک تباه او برباد پرېغوستو هر څه ختم کړه نور پکې څه شته دی نه نو السلام علیکم ناظرین تاسو ګورئ عباسین خبر زم ستاسو ورور ستاسو آشنا شاهد جان زیب نن موږ ټاپک دی منګای باره کې د تیل او غوړي ګران شوي دي دې باره کې عوام سره دی راشه د عوام نه دې تپوس وکړو السلام علیکم وعلیکم السلام سنوم دی شهاب خان زما سوال ته نندار د تیل او غوړي د 75 په کیلو ګران شوي دي باره کې تاسو سره دی مړه پاکستان کې چې نن یو کینی او سبا بل کینی یار یو کس خپل منګي بړاوي کمای نه هر سړی دغه سیوا کوي اب کنه چې غریب سړی خیال وځو کوڅه ته لښه بل 50 روپۍ ارزاني په 50 ارزان کې مخکې 100 یو نیم سل روپۍ ګران کړی دا شي نه حکومت خدا وایي چې دا څه د عالمي منډي کې قیمتونه ډیر شي کنه د وجه نه ستاسو څخه د عالمي منډي قیمتونه وجه نه حکومت خپل پالیسي نه دي سي حکومت خپل پالیسي نه دا څنګه دا څه نه شي ګران کو سبا ارزان کو په لس ارزان کې یو نیم سل مخکې ګران کړی पेट्रोल पे ونیم سل روپۍ غوسه کړی په 320 روپۍ لیټر دی 300 روپۍ لیټر دی سوچ کوه نو غریب به څه شی والي یا به وړه والي غوړي والي څه والي کور بجلی بل نن سبا 10,000 15,000 شل روان والله که په 500 شپږ په دیاړه کې ته زمانه د کور خرچه برابر کړي او یا ته زمانه پوره کړي نه پوره کېږي دی خو سره بس خپل هر سړی راځي پاکستان مثال مستوره کاټو در سړی ځان مړی او پاسي دي هلته پکې څوک سم نشته یاره څوک چې سم یې چې خبره چې هغه بس دننه پراته یو څوک چې هغه دغه دی هغه بار ګرځي نور په خپل هر سړی ښه پوهېږي او حکومت له ته څه رایې ورکوي دا قیمتونه څنګه کنټرول کړي نه کنټرول کېږي دا چې څوک کنټرول یې هغه په جیل کې دی خانه دا د وس کار نه دی چې هغه راغله څه چل به وشي چې هغه راغی والله چې سبا یې ګوره نیم په نیمه بیا ریډیټونه لړه کړي دله او څه دا ګراني او دغه چې دغه شوی دی څه عام آدمي زندګۍ کې څه فرق راغلی ستاسو زندګۍ کې څه فرق راغلی ما زندګۍ کې دا ټایم راغلی ورځې مزدوري او د شپې مزدوري دغه فرق پکې راغلی نور فرق پکې نه راځي یو کال په نسبت به دې کال څه ګراني صحیح حساب دی مطلب مزدوري شته دی که نه شته دی ته څه مې تېر کال هم سل ګټلې نو سږ کال 50 ګټو او بیا هم پکې دومره څه نه پاتې کېږي تېر کال داسې و چې یو شي زموږ ارزان نه وړو نو سږ کال دغې یو په ډبل وړو که پیسته وکنه پیسته موږ په 14 سوړو واپس هم په 14 خاطر لکه اوس یې په 6.5 راوړو نو واپس یې په 2800 روپۍ خرڅ کړو دومره څه پکې نه پاتې کېږي هلته که د کور خرچې ته وایي کور خرچه هم یو په ډبل شوي اوس کو غریب سړی ته نو غریب سړی والله که په 600 کې دا څه وختي مې ویل چې په 600 روپۍ کې دا خرچه نه پوره کېږي او نه پوره کولی شو نه په دې کې نه پوره کېږي هر سړی دغسې د کور بیل شي د بازار خرچه شي د کور دغه شي زه خبر بل د خلاصو کو زموږ ورونو دا منګای ډیره ده او دا د غیر خلک زی او راځي خو څوک څه نه اخلي دا هم غریبان هم داسې ولاړ دي او دا مالداره خلکو لا پکار دی دوی سره مرسته وکړي دوی سره وردېږي دغه اوسه وکړي او زه خدای په امان السلام علیکم وعلیکم السلام څه نوم دی زبیر تا نه دا پوښتنه کومه دا غوړي چې ګران شوي دا تیل ګران شوي دي 75 روپۍ کیلو دا یو 2 ورځې مخکې دې باره کې ستا څه رایې دی زمونږ باره کې دا رایې ده چې عمران خان دی واپس راشي او هغه هر څه ارزان ورکوي حکومت ته زمونږ دا درخواست دی چې عمران خان دی واپس راشي دا وزیر اعظم صحیح نه دی دا نگران دا تیل او دغه چې ګران شوي دا حکومت خپل پالیسۍ نه وجه نه ګران شوي که نه عالمي منډۍ کې دا ګراني راغلی دی ګران شوي دا د حکومت منډۍ کې خو د ارزان دی او حکومت له طرفه ګران شوي دی حکومت لکه څه رایې ورکوي حکومت څه وکړي چې دا تیل او دا شی نه ارزان کړي د غریبانو ته وګوري حکومت ته موږ دا رایې ورکوو چې ډېره مهنګایي ده او غریب سړی تیل نشي اخیستی نه بهر ګرځېدی شي مالداره سړی وی آی پي دغه کوي او موږ د غریبانو داخله نه کوو دا ګراني چې راغلته د مهنګایي راغلته د دې د وجه نه ستاسو زندګۍ څخه فرق پرېوتی دی که نه دی فرق ول نه دی پر جهالت پیدا شوی دی جهالت دا پیدا شوی دی چې موږ ډېر تنګ یو کارپوریشن والا هم راځي او ډېر خراب ده السلام علیکم وعلیکم السلام څه نوم دی
زهر الله خان. تا نه دا سوال کوم دا تیل او د غوړي چې ګران شوي دي 2 ورځې مخکې 70 روپۍ کیلو دې باره کې ستا څه رایه دی؟ نو بس دا هو ټول ملک کې مهنګایي ده، ورځ د ورځې ګرانېږي. یو ورځ لس پیسې ارزانه وي او بله ورځ بیا 100 روپۍ قیمته کې ګرانېږي. نو په دې باره کې بس وي داسې حال دی، هر شی قیمت دی. او تاسو ماته دا ووایئ دا غوړي او دا تیل چې ګران شوي نو دا حکومت خپلې پالیسۍ نه وجه نه ګران شوي دي که د عالمي منډۍ کې دا ګراني راغلی دی د وجه نه ګران شوي؟ یار دلته د یو تیلو د غوړو خبره نه مسله، وګوره ټول د ملک حالات وګوره، هر شی ګران دی. یو شی خو نه چې یو تیل او غوړي دي، بجلی وګوره، ګیس وګوره. اوس به کومه مسله ته موږ ښکاره کوو. یو تیل غوړي خو نه، هر شی ګران دی، هر شی حالات خراب، کاروبارونه نشته، هر څه پټه په ولاړ دي. نو تاسو حکومت له څه رایه ورکوئ چې دا څنګه د قیمتونه کنټرول کړي او بنه ستاسو زندګۍ باندې څه فرق پرېوتی دا ګراني چې راغلی؟ ولې نه پرېوتی؟ ټول کاروبارونه ختم دي، هېڅ کاروبار نشته. زندګي هر څه غریب سړی خو میډل کلاس ولن ختم شول، یو د غریب خو پکې هسې هم ختمه مخکې نه. کاروبارونه ختم دي، هېڅ کاروبار نشته. یو حکومت یو دا مسلې نه ډېرې مسلې دي، نو سیاسي حالات ګډوډ وګوره څه حال دي. نو بس حکومت له څه مشوره ورکوي چې دا ارزاني راولي؟ حکومت یې نشي راوستی. ډانچه کې فرق دی، ډانچه تر څو سیده نشي هېڅ هم نه سیده کېږي. ورسېدی که نه اول الیکشن ته وګوره 2024 الیکشن کوم طرف ته لاړه. نو بس دې باره کې به سړی څه وایي؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. څه نوم دی دی؟ فیاض. ښه دا تیل او دا غوړي چې 2 ورځې مخکې ګران شوي 70 روپۍ کیلو دې باره کې ستا څه رایه دی؟ والله نو بس سبب پکې وو، بس حکومت کارونه دي، بس هغه بس خپل جب باندې کنټرول نه راولي. نو زمونږ په تیلو په غوړو د هغې پروا نه راځي. هغه چې بس څه وکړه بس خپلې مرضي ده، بس نه حکومت شته او نه دغه شته دی، هېڅ هم نشته دی. کم سړی چې د هغې په جیل کې بندي کړی نور بس هسې ټول ډاکوان ناستي وو چې چا څه وکړه. مشر یې چې لاړې لندن ته هغه ځان سره هر څه یوړه، بس ملک یې تباه او برباد پرېغوستو، هر څه یې ختم کړه، نور پکې څه شته دی نه. نو ستاسو څه خیال دی چې څه ورته وایي که عمران خان راغلی نو د مهنګایي به کنټرول کې شي؟ انشاءالله. او بله تا ته دا خبره کوم، دا سوال درنه کومه چې دا مهنګایي چې راغلی ده دا څه د حکومت خپل پالیسۍ نه وجه نه راغلی ده که نه که دا مهنګایي په عالمي منډۍ کې ده؟ عالمي منډۍ کې هېڅ هم نشته، دا دلته کې زمونږ د حکومت خپل هر څه راوستي دي. اوس یو شی بار نه دی په شل واخلو دلته موږ باندې په 50 خرڅوي او هغه پیسې وړي لندن فلایټ ته، نور پکې څه نشته دی. ټول خپلو کې یو بل تغلي وو. حکومت چې دی بس هغې ولته خپله هر څه راغلي کړي، ولته چې هغې نه موږ والو په یو ریټ نو بېلته موږ واپس په بل ریټ خرڅو، دغه حساب وي. او تاسو حکومت له څه رایه ورکوئ چې د مهنګایي څنګه کنټرول کړي؟ حکومت به زمونږ رایه څه واوري؟ حکومت خپله فیصله کوي او بس خپل هر څه کوي، د غریب رایې ته نه ګوري. هغه غریب دلته کې چې اوس زه درته ویم نږدې خبره چې دلته کې اوس یو سړی راشي په ما او ما ته وایي دا شی ما له راکړه دا غوز دی، ما اخیستی په 9,500 دی، چې زه ورته 9,500 وویم هغه ما له خو 9,500 پوره نه راکوي، ما سره پکې چور شروع کړي، اخره کې د 1500 روپۍ وي نو زه خو په 1500 نشم ورکولی. او چې ورته وایي دا شی ګران دی مړه وایي هېڅ هم نه دی ګران، تاسو ګران کړي دي. او دا راغلی په خپله دې ته نه ګوري چې دا په راغلی په څه ریټ دی. قصه دغلته غونډه ورانه ده. دا زمونږ عوام چې دي کې هېڅ هم نشته دی، عوام ختم شوي دي، بس صرف نوم پاتې دی چې عوام دی او ملک دی، ملک هم نشته دی او عوام هم نشته دی، بس هر څه ختم دي. دوله چې کله د واکسینو ټیکې والي دي بس هر څه هلته ختم کړي دي. او تا نه یو اخرنی سوال ته پوس کوم، د مهنګایي وجه نه ستاسو په زندګۍ کې څه فرق راغلی یا عام آدمي زندګۍ کې څه فرق راغلی دی؟ فرق پکې دا راغلی چې مخکې به په 15,000 تنخواه کار کولو ښه به خوشحاله م، اوس خپل کار کوم او په 15,000 تنخواه مې پرېغوستله او دغه شی د ولاړ یو یارانو. اوس به ګورو چې څه کېږي، فرق پکې دغه راغلی دی. نو جی ناظرین تاسو خلکو رای واخته، خلک ډېر پریشانه دي، تنګ دسته دي. حکومت له پکار دی د مهنګایي باندې لږ توجه ورکړي او خلکو مشکلات دې لږ اسان کړي او اوس دې باندې خپل میزبان له اجازت ورکوي. شاهد جان صاحب الله حافظ.